په لنډو الفاظو کې به درته ووایم چې په دې دنیا کې هغه خلک کامیاب دی کم چې خودمختاره وي. اوس خودمختاره کم خلک دی؟ د چا چې خپل بزنس وي، خپل کاروبار چې د چا وي، بس دا خلک خودمختاره دي او دا په ژوند کې ترقي کولی شي، ځکه چې الله تعالی په خپله باندې خودمختاره خلک خوښوي. او کم خلک چې د بل په انډر کې کار کوي دا کله هم په ژوند کې ترقي نشي کولی، دی به لیمټ وي همیشه دپاره. او ډېر په افسوس سره وایم چې زموږ په پاکستان کې کومو خلکو چې په اقتصاد کې ماسټر کړی دی، پی ایچ ډي کړي ده په بزنس کې، هغه خلک هم د سرکاري نوکرۍ پسې منډې وایي چې وړه نوکري دي وي خو چې سرکاري نوکري وي، د هغوی خپل بزنس نه وي بلکې په بزنس کې هغوی پی ایچ ډي کړي ده. نو دا ډېر د افسوس خبره ده زموږ د خلکو دپاره، سپیشلی زموږ د پښتنو دپاره. یاد ساتئ دوستانو، کاروبار کې وړوکی او غټ کاروبار ته مه ګورئ چې دا کاروبار غټ دی، دا کاروبار ورکوټی دی. که تاسو دې ته ګورئ تاسو په ژوند کې پرمختګ نشئ کولی. ته دې په بازار کې په ګاډۍ کې الوګان خرڅې خو چې ته خودمختاره یې. ته دې موچي وې په لاره کې دې ناستې پردی سپلی دې ته ګنډې خو چې ته خودمختاره یې. ته د هغه خلکو نه ښه کم خلک لیمټ وي. زه د سرکاري نوکري خلاف نه یم بلکې نوی کور چې کم راځي تاسو دا کانسپټ ختم کړئ، دا سوچ چې بس سرکاري نوکري دی وي. سرکاري نوکري کې ته صرف خپله فیملی هم نشئ ساتلی په صحیح معنو سره په نن سبا دور کې، بلکې په بزنس کې په خپل کاروبار کې ته خاندانونه ساتلی شي. او دا تاسو کتلی شئ، ګوره بزنس خلک چې دی هغه خلکو له اپارچونیټیز ورکوي، نور خلک د ځان سره ساتي. او کم سړي چې سرکاري نوکري کوي هغه همیشه دپاره د 80 کالو په عمر کې د بل په انډر کې کار کوي. نو اوس کم سړی کامیاب دی او کم سړی په ژوند کې پرمختګ کولی شي. ته چې کله خپل کاروبار شروع کړې، د وړوکې نه وړوکې کاروبار، نو ته سوچ کوه چې هغه ته په 50-50 کالو کې د کم ځای نه کم ځای ته رسې. تاسو وګورئ که نه بازارونو کې تاسو وګورئ خلکو د کم ځای نه بزنس سټارټ کړی او خپل کاروبار او اوس په کم لیول باندې دي. تاسو په خپل اندازه لګولی شئ. زه د سرکاري نوکري خلاف نه یم بلکې نوي کول ته دا وایم چې تاسو همیشه دپاره ځان خودمختاره جوړ کړئ، ځکه چې الله تعالی خودمختاره خلک خوښوي او په ژوند کې هغه ترقي کولی شي، په مخکې وړاندې تللی شي. او د الله دپاره دا شرم تاسو ختم کړئ، دا کاروبار ورکوټی دی، دا کاروبار غټ دی. مخکې تاسو ته ما وویل کله که تاسو د دې څیزونو پسې لاړ شئ چې خلک به څه وایي، دې خبرې ټوله دنیا تباه کړله چې خلک به څه وایي، دا پلانکې څه وایي، دا څه وایي. دا مه ګوره، دا ګوره چې تو په خپله باندې څه وایې، ستا زړه تا ته څه وایي. ته په خپله یو خودمختاره یې او خودمختاره انسان همیشه کامیابۍ طرف ته ځي. زه تاسو ته یو لنډ مثال در کوم. یو سړی دی په بازار کې الوګان خرڅوي او بل سړی دی هغه په سرکاري نوکری دی. نو اوس کم سړی خودمختاره دی؟ الوګانو والا که وغواړي غم لم تلی شي، ښادۍ لم تلی شي، چې څه ټیم د هغه زړه وغواړي خپل کاروبار به راټول کړي په مخ کې وړاندې به ځي. او چې کم سړی سرکاري نوکر وي هغه د بل انډر کې کار کوي، دی کله هم نشي تلی. څنګه آزاد چې الوګانو والا دی داسې یو سرکاري نوکر نه دی، ځکه هغه چې د بل په انډر کې کار کوي لږ ساعت دپاره به تا ته راښکاره شي خو هغه ته مسلې جوړیږي. او کم سړی چې خودمختاره دی د هغه چې څه زړه غواړي هغه کوي، ځکه چې هغه خودمختاره دی او هغه چې کوم ځای کې اپارچونیټیز ګوري، کوم ځای کې چې هغه ته فایده وي هغه طرف ته دی منډه والی شي. نو دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې تاسو همیشه دپاره کوشش وکړئ چې تاسو خودمختاره جوړ شئ. تاسو چې کم بزنس کوئ وړوکې غټ ته پکې مه ګورئ او خلک به څه وایي. که د خلکو پسې لاړې بیا به تبه و بربادې، د خلکو پسې مزه. همیشه دپاره په خپل کاروبار کې سپیډ وهئ، د خپل کاروبار سره مینه پیدا کړئ. همیشه دپاره تاسو وګورئ کم ګاډي چې په تیزه باندې ځي، سپیډ یې تیز وي، نو په لاره باندې چې کم سپي غاپي ګاډي والا هغه اواز نه اوري، حالانکې ډېر زیات سپي غاپي. او کم خلک چې رو رواني نو که چیلې یا بیزم چغې وایي که نه نو هغه به هم تا اورې. اخوا دېخوا خلکو ته مه ګوره، په خپل کار باندې فوکس ورکه، خپل کار سره مینه پیدا کړه، ستا کار به ستا سره مینه پیدا کړي، تاسو به بیا په مخکې وړاندې ځئ. وړوکی کاروبار بازار کې خپله قهوه خرڅوه، خپل چای خرڅوه، خو خودمختاره شه. کله چې ته خودمختاره تا ته به اپارچونیټیز جوړیږي، تا ته به نورې مواقع راځي ستا مخې ته، ستا په هغې کې ایکسپیرینس کیږي. په یو ځای کې ځان مه لیمټ کوئ، بیا په مخکې وړاندې ته په دنیا کې ترقي نشئ کولی. همیشه دپاره خودمختارۍ دپاره کار وکئ او ځان د الله تعالی نه وغواړئ چې الله تعالی ما خودمختاره جوړ کړي. کم خلک چې جاب کوي هغه زه نه یم چې هغه بد کوي، هغه بالکل ټیک کوي، خو د دې سره د دوی یو خپل بزنس هم شروع کړي پارټ ټایم کې. مشکل هم دا هم ماته معلومات دی چې کله کم انسان چې د سرکاري نوکري کوي نو پارټ ټایم کې هغوی بیا بزنس کول هم ډېر زیات مشکل وي، خو بیا هم تاسو فوکس ورکئ، ځکه چې وړوکی کاروبار ته 5-6 کاله وچلې د کم ځای نه کم ځای ته ځي. وړوکی کاروبار
همیشه دپاره که تاسو کامیابي ترلاسه کوئ نو د لو کیټګري نه لاړ شئ، په قلاره لاړ شئ نو تاسو به کامیابي ترلاسه کوئ او خود مختارۍ دپاره کوشش وکئ، نو انشاءالله چې کامیابي به ستاسو وي.